د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی حمید حسن ولې کرکټ پرېږدي او د کرکټ نه پس به څه کوي؟ السلام علیکم ګرانو دوستانو، وخت مو په خیر. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، په خوا کې ورسره د زنګ نشان هم ووهئ تر څو زموږ هره معلوماتي ویډیو تر تاسو په وخت در ورسیږي. د افغانستان د کرکټ د تاریخ نه تکرارېدونکي لوبغاړی حمید حسن له یو ورځني کرکټ څخه مخه کوي. حمید حسن چې اوس مهال په نړیوال جام کې لوبیږي، پریکړه یې کړې چې تر دې ټورنمنټ وروسته به نور 500 ورځې لوبې نه کوي. حمید حسن په یو نوې مرکه کې ویلي چې په عموم کې کرکټ نه پرېږدم، 100 ورځې لوبې به کوم او هڅه به کوم چې کمنټري هم وکړم. حمید حسن چې تر اوسه یې د نړیوال جام په 3 لوبو کې یوه وکټه ترلاسه کړې، وایي چې دا نړیوال جام به زما لپاره یادګاري او وروستی وي. حمید حسن چې تر اوسه یې د نړیوال جام په 3 لوبو کې یوه وکټه ترلاسه کړې، وایي چې دا نړیوال جام به زما لپاره یادګاري او وروستی وي. حمید حسن زیاته کړه، هڅه کوم چې تر نړیوال جام وروسته د 2 کلونو لپاره 100 ورځې کرکټ وکړم، که مې نه شوی کولی نو بیا به ټول کرکټ پرېږدم. حمید حسن وایي د راتلونکي لپاره مې جدي پلان نه دی نیولی، خو چې هر څه وي د کرکټ څخه نه ځم، یا به کوچ دنده په مخ وړم، یا به د بورډ پیداری او یا به هم کمنټري کوم. خو دا پلان به هغه وخت زه جاري کوم چې په مجموع کې کرکټ ته د خدای پامانۍ ووایم. حمید حسن وایي موږ هڅه کوو چې په نړیوال جام څو لوبډلو ته ماته ورکړو. مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتله. خپل نظر مو لاندې په کمنټ کې راسره شریک کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.